مجيب الرحمن د نن لوبې غوره ستوری و. د بي پي ایل نننۍ لوبه چې د کومیلا واريرز او سیلټ تاندر لوبډلو ترمنځ ترسره شوه ډیره جالبه وه، ځکه لوبه سوپر اور ته لاړه او د کومیلا واريرز له لوري مجيب الرحمن او د سیلټ تاندر له لوري نوین الحق سوپر اورونه ترسره کړل چې مجيب الرحمن خپله لوبډله بریالی او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه هم ترلاسه کړه. د بنګلادیش تجارتي لیګ په 10مه لوبه کې د کومیلا واريرز او سیلټ تاندر لوبډلې مخامخ شوې. په پیل کې د لوبې 50 سیلټ تاندر لوبډلې وګټله او لومړی د کومیلا واريرز لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. کومیلا واريرز په ټاکلو 10 اورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو 140 منډې وکړې چې له ډلې یې اوپل ترنګ 45، ماهد الاسلام آنکو 19، نسوځېدلې شبیر الرحمن 12 او ډیوډ وایس 15 منډې وکړې. همداراز مجيب الرحمن 3 منډې ترلاسه کړې. د سیلټ تاندر له لوري عبادت حسین او شیرفان رودرفورد 3 سوحاق غازي 2 وایکټې ترلاسه کړې. نوین الحق هم 4 اورونه ترلاسه کړل او 15 منډې وکړې، خو کومه وایکټې ترلاسه نه کړی شوه. د 141 منډو د هدف په تعقیب د سیلټ تاندر لوبډلې هم په ټاکلو 10 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 140 منډې وکړې چې د دواړو لوبډلو ترمنځ لوبه مساوي شوه. د دوی له لوري سوحاق غازي 52، منیر حسین 14، نوین الحق او شیرفان رودرفورد 15 منډې ترلاسه کړې. په توپ اچونه کې بیا مجيب الرحمن تباهي وکړه او په 4 اورونو کې د 12 منډو په ورکولو سره 4 لوبغاړي وسوځول. الامین حسین 2، سنزمل اسلام او ډیوډ وایس یوه وایکټه ترلاسه کړه. د لوبې د پایلې د ترلاسه کولو لپاره سوپر اور ترسره شو چې لومړی سیلټ تاندر لوبډله توپ وهنې ته راووته او د کومیلا واريرز له لوري مجيب الرحمن توپ اچونه ترسره کړه. په لومړي توپ باندې فلیچر 4 ووهله او په دویم توپ یې 1 منډه ترلاسه کړه. دریم توپ میس شو، 4 او 5 باندې هم یوه منډه راغله او 6 توپ هم بې منډې ترسره شو. په سوپر اور کې سیلټ تاندر لوبډلې 7 منډې وکړې او د کومیلا واريرز لوبډلې ته یې د 8 منډو هدف وټاکه. د کومیلا واريرز له لوري توپ وهنې ته ډیوډ وایس او سومیا سرکار راووتل او د سیلټ تاندر لوبډلې له لوري توپ اچونې ته نوین الحق راغی. په لومړي توپ ډیوډ وایس 2 منډې ترلاسه کړې، په دویم توپ یوه لیګ بای منډه راغله، په دریم توپ نوین الحق د سومیا سرکار وایکټ ترلاسه کړه، په 4م توپ ډیوډ وایس 4 ووهله او په 5م توپ یوه منډه ترلاسه او په لوبه کې بریا خپله کړه. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه مجيب الرحمن ته ورکړل شوه چې نننۍ خطرناکه توپ اچونه یې ترسره کړه او خپله لوبډله تر بریا ورسوله.